د طالبانو حکومت د اوو سترو قانونو د استخراج تړونونه لاسلیک کړل. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. د طالبانو حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت تازه نن د اوو سترو قانونو د استخراج تړونونه لاسلیک کړل. کو څه هم طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د قانونو د استخراج په برخه کې واړه او کوچني هوکړه لیکونه کړي، خو ښایي د 6.5 میلیارده ډالرو په ارزښت دا اووه ستر هوکړه لیکونه په دې برخه کې بېساري وبلل شي. د تخار د سرو زرو د لوګر دوهم میساینک د غور د سرب او جستو او د هرات ولایت د وسپنې د قانون تړونونه د پنجشنبې په ورځ له یو شمېره کورنیو او د چین، ایران، برطانیه او ترکیې هیوادونو د شرکتونو په ګډون له یو شمېر بهرنیو شرکتونو سره لاسلیک شول. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور په دې اړه په جوړې شوي خبري کانفرانس کې وویل چې دا تړونونه به افغانستان په یو صادراتي او صنعتي هیواد بدل کړي. نوموړي په دې ناسته کې د دې تړونونو په اړه داسې وویل 6 میلیارده 550 میلیونه ډالره به دوی یوازې پانګونه کوي. د دوی له پانګونې نه تاسو وګورئ چې دلته به بیا څومره مال او منرالونه وي او د دولت عواید به په کې څومره وي. سرب او جست کې 60% د امارات دي، 80% د دوی دي، سره زر 56% د نظام او 40% د دوی دي، او وسپنه 4 واړه بلاکونه 14% د نظام او د افغانستان د خلکو دي، او 80% د دوی دي. دلاور دغه قراردادونو د څرنګوالي په اړه او دا چې څه وخت بولۍ ته وړاندې شوي وو او څومره شرکتونو پکې برخه اخیستې وه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت د خپلو عوایدو د لوړولو په خاطر تر ټولو لویه تکیه د افغانستان په قانونو کړې ده، او ښکاري چې دوی د افغانستان د قانونو استخراج د خپلو پروګرامونو په لومړیتوب کې راوستي. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ دوی په تیرو 2 کلونو کې 200 یو واړه قانونونه په قرارداد ورکړي دي چې یوازې د 100 قانون تړونونه تیر کال لاسلیک شوي دي. په داسې حال کې چې په تیرو 16 کلونو کې د جمهوري نظام پر مهال افغان حکومتونو یوازې 126 واړه قانونونه په قرارداد ورکړي وو، خو داسې مهال چې د طالبانو حکومت له بندیزونو سره مخ دی او نړیواله سوداګري ورسره بنده ده، تر خوا د دوی اوسنی رژیم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. په داسې شرایطو کې د قانونو کیندنه د افغانستان په ګټه ده او که زیان. د قانون په برخه کې یو شمېر کارپوهان وایي د افغانستان زیرمې او قانونه د دې هیواد د اقتصادي، ټولنیز او سیاسي پرمختګ لپاره برخلیک ټاکونکي فکټورونه دي، خو باید د دې قانونو د استخراج په پروسه کې روڼتیا موجوده وي. د افغانستان په پخواني جمهوري نظام کې له اداري فساد سره د مبارزې د افغان شبکې اجرایي رئیس خان زمان امرخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دې شرط چې دغه قانونونه په شفاف، رانه، اصولي او قانوني ډول باندې کورنۍ او نړیوال شرکتونو ته ورکړل شي او د دې استخراج په صحیح ډول ترسره شي، نو موږ او تاسو به د دې خبرې شاهد یو چې په افغانستان کې به لوی اقتصادي بدلون راشي. خو د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د قانونو او پټرولیم وزارت یو پخوانی چارواکي چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په داسې حال کې چې افغانستان د نړیوال مشروعیت له بحران سره مخ دی، د سترو تړونونو لاسلیک کول صرف د اوسني رژیم د اقتصادي ستونزو حل لپاره کارول کیږي.